د ادب، شعر او شاعرۍ درنو مینوالو، ښاغلی عنایت الله پویان زموږ د هېواد په ادبي او فرهنګي ډګر کې یو پیژندل شوی پوخ او نوښتګر ادیب، شاعر او تکړه داستان لیکونکی دی. ده په خپل شعرونو، داستانونو او آثارو کې په پوره رښتینولي سره خپلې هیلې، ارمانونه، د زړه غږ، وطني، ملي او انساني احساسات، عواطف او ولولې د خپل هیواد، هیوادوالو او ټولنیزو اړیکو او مناسباتو په اړه په ډېر ښکلي او ظریفانه بڼه انځور کړي دي. ما د پویان صاحب یو ښکلی او خوندور شعر انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی مه وژنه. مه وژنه ظالمه، د چمن بلبلان مه وژنه. مه وژنه ظالمه، د چمن بلبلان مه وژنه. باغ پرې ښایسته بریښي، د شنو ونو توتیان مه وژنه. لرې که وسله له لاس، د سولې دنیا خپله کړه. لرې که وسله له لاس، د سولې دنیا خپله کړه. خدای ته رجوع وکړه، دا بې ژبې مرغان مه وژنه. ستا د راکټونو په لمبو کې تباهي راغله. ستا د راکټونو په لمبو کې تباهي راغله. غلې که د اور لمبې، مظلوم یتیمان مه وژنه. هر څه دلته ښکلي دي، باغچې له ګلو ډکې دي. هر څه دلته ښکلي دي، باغچې له ګلو ډکې دي. پرېږده دا خوسا جګړه، د ګلو کاروان مه وژنه. کر وکړه د ځمکو چې شنیلي درته خندا وکړي. کر وکړه د ځمکو چې شنیلي درته خندا وکړي. لرې کړه اغزي له ځان، د باغ خاوندان مه وژنه. غرو کې ارغوان دي، دښتې پټې پریدیانو دي. غرو کې ارغوان دي، دښتې پټې پریدیانو دي. کبر د زوال شه، د ښایست غاټولان مه وژنه. خدای دا پیدا کړي، ته بنده یې، د چا خدای نه یې. خدای دا پیدا کړي، ته بنده یې، د چا خدای نه یې. خدای ته مخه وکړه، د وطن شاه زلمیان مه وژنه. پرېږده دغه خوار ولس چې ژوند وکړي په سولې کې. پرېږده دغه خوار ولس چې ژوند وکړي په سولې کې. وایي پیغمبر د پاک قرآن، پلویان مه وژنه. دلته کربلا ده، یزیدیان او قاتلان ډیر دي. دلته کربلا ده، یزیدیان او قاتلان ډیر دي. ژاړي فاطمه، د محمد کړوسیان مه وژنه. ستا د ظلم زور له لاسه خلکو کډې بارې کړې. ستا د ظلم زور له لاسه خلکو کډې بارې کړې. ای د خدای دښمنه، د مولا عاشقان مه وژنه. کاڼي بوټي ژاړي، بودا ړنګ شو په بامیانو کې. کاڼي بوټي ژاړي، بودا ړنګ شو په بامیانو کې. ښکلي تاریخي آثار، بې ژبې بتان مه وژنه. دا د افغان کور دی، دا ایران او پاکستان نه دی. دا د افغان کور دی، دا ایران او پاکستان نه دی. ورک شي د غدار زویه، افغان په افغان مه وژنه. دلته کې عرب د څه لپاره میشته شوي دي. دلته کې عرب د څه لپاره میشته شوي دي. کور د ستر یما پاچا او تخت کیهان مه وژنه. دا د بوولي وطن
زانګو د تمدن بولا دا د بوالي وطن زانګو د تمدن بولا مور د مولانا بلخي ډیوه د عرفان موجنا دلته د ادب ګلان نشي د میخانو لري دلته د ادب ګلان نشي د میخانو لري بزم د حمید مومن چلتار د رحمان موجنا تک پر اختیا ملای لری کړه وسله لاس تک پر اختیا ملای لری کړه وسله لاس لاړ شه د جماعت په لور د خدای بندگان موجنا هغه د زمریانو کور تاریخ لري قصې لري هغه د زمریانو کور تاریخ لري قصې لري پرېږده د عرب لمن تاریخ د افغان موجنا پرېږده دنیاوال زمون د خلکو اوښکې پاکې کړي پرېږده دنیاوال زمون د خلکو اوښکې پاکې کړي واوره د یتیم چیغه بې مور یتیمان موجنا